علیکم ګرانو دوستانو. نن په دې ویډیو کې تاسو ته یو بل داسې زبردست ټرک اپلیکیشن ښیم چې تاسو یوټیوب کې کم دغه جوړوئ، ټیملین چې کم داسې دغه جوړیږي لکه دا ما چې جوړ کړی داسې تصویر دا پکچر چې خلک جوړوي دا څنګه جوړوي. نو دا اپلیکیشن چې کم دی تاسو ته ښیم، ډېر زبردست اپلیکیشن دی او په اسانۍ دا کې جوړولی شئ چې نوم یې دی پکسل لیب. دا به کوم ځای نه موږ را ډاونلوډ کړو. ټولو نه مخکې موږ به راشو پلی سټور ته. پلی سټور ته چې رالو دلته به ولیکو پکسل لیب. دا به ولیکئ پکسل لیب. دا تاسو ته ښکاري پکسل لیب ټیکس آن پکچر. دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی. د دې 5 میلیونو دا کسانو ډاونلوډ کړی دی او رینج چې کوم دی 4.6 دی او ډېر اسانۍ سره پکې دغه یوټیوب ټیمبلز چې کوم دی دا جوړولی شئ تاسو. نو دا پکسل لیب چې کوم دی رالمه اوپن مې کو پکسل لیب. چې کله دا تاسو اوپن کړئ نو دې کې تاسو ته ښکاري کوم کلر بیکګراونډ دپاره راولئ. رقم کلر دی ما دا راوستو. نو دلته چې بیا تاسو دا اپشن کلیک کړئ دا جمع چې کومه ده نو دلته تاسو ټیکس باندې چې کلیک کړئ نو تاسو دلته دې باندې چې تاسو داسې کلیک کړئ نو دلته رقم رایټینګ تاسو ورته لیکلی شئ. لکه زه لیکم هاو ټو هیک گیمز. نو ما دا ولیکو. نو دلته تاسو ته ښکاري که د دې تاسو کلر دغه چینج کوئ غټوئ څومره دغه کوئ هغه هم کولی شئ. او بل دی خوا تاسو چې د ای له راشئ ای اپشن کلیک کړئ نو دلته تاسو ایډیټینګ کولی شئ. د خط چې کوم دی دا غټولی هم شئ او دې کې کلر هر څه زیاتولی اخوا او دې خوا کلرونه چې کوم بیکګراونډ د کلر د رایټینګ هر څه چینج کولی شئ او دلته فکس کولی شئ. بیکګراونډ د کلر سټایل څنګه لیکئ، پوینټ خط څنګه ډیزاین کوئ او داسې 3D شارټو ریفلیکیشن 3D ټیکسټ نو دا 3D روټیټ دا هر څه کولی شئ رایټینګ سره. او بل دی خوا چې راشئ تاسو ته ښکاري سټیکر لګولی شئ، امپروټ او ډریو چې کوم شیپ بیزر او ایرو دا نشانونه هم پکې لګولی شئ. بل دا چې دی خوا تاسو دی بل ته راوړئ دلته کلر بیکګراونډ چینج کولی شئ. ټرانسپرنټ چې کوم دی دا هم کولی شئ. ایمیج سایز هم غټولی او کمولی شئ. کروپ کټ کولی هم شئ. دا بیکګراونډ تصویر چینج کې ایمیج دلته هم تاسو یو فرام د ګیلري چې کلیک کړئ نو دلته تاسو یو تصویر هم ورسره مثال دلته لګولی شئ. لکه زه اوس مثال دا تصویر لګوم یا بل څه وي نو دا تاسو هم دلته ورسره راوستلی شئ شاته بیکګراونډ باندې. دا تاسو ته ښکاري او نور رایټینګ پې هم کولی شئ. کیمرې نه یې راولئ. دې خوا چې تاسو بل اپشن ته راشئ نو دلته چې کوم دی تاسو هم رنګ ولا تیزولی او کمولی شئ، برایټ زیاتولی شئ پکې. نو دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی او دا خپله هم زه یوز کوم او دې کې دا هر څه جوړوم. نو چې کله تاسو کلم دغه جوړ کړئ یو داسې ټیمبل دی کې جوړوئ نو تاسو ایمیج سایز ته راځئ. اول چې دلته رالی نو دلته چې کوم دی سایز دې مطابق کې جوړوئ. وایټ چې کوم دی د همداسې صحیح د هایټ چې کوم دی هغه 700 جوړوئ نو ډایرکټ به اټومیټک بیا هغې دپاره برابر وي. نو دا چې کلیک کوئ داسې دا شانتې دغې سایز کې به جوړوئ. یوټیوب چینل بینر دپاره یې جوړوئ یا یوټیوب دا ټیمبل چې کوم دی داسې کلیک کوئ. او که چېرته تاسو غواړئ یوټیوب دغه دپاره یې جوړ کړئ بینر دپاره نو دلته چې کوم دی تاسو دومره سایز کې تاسو دغه جوړولی شئ. تاسو هغه هم دې کې بیا جوړولی شئ. بیا چې دې خوا کلیک کړئ نو پروفایل پکچر دپاره یوټیوب ټیمبنل لکه دا دې دپاره هم جوړوئ. فیسبوک کور آرټ له هم جوړولی. ګوګل پلس کور دپاره ټویټر نو دې دپاره هم تاسو بیا دا اپلیکیشن دغه پکچر چې کوم دی جوړولی شئ. ډېر زبردست اپلیکیشن دی. نو کوم ملګرو چې زما هاو ټو پشو چینل نه دی سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زر تر زره یې سبسکرایب